قبر د آخرت د پوړونو لومبی پوړی ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې دا قبر چې دی یا خو روضة من ریاض الجنه د جنت د باغچو باغچه ده و اما حفرة من حفر النیران او یا د اورونو د کندو نه د اور یو کنده ده. دا د حضور پاک مبارک وینا ده. ډېر خلک په دې سوچ کې دي او په دې فکر کې دي چېرې د قبر د عذاب دا به څنګه وي. دا خو مونږه د عقل نه لږ غوندې دا خبره لرې غوندې ښکاري. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقبر المیت اتاه ملکان، چې کله مړی قبر کې کېښودلی شي نو دوه فرشتې وله راشي. هغه دوه فرشتې څنګه وي؟ اسودان تکې تورې وي، ازرقان شنې سترګې وي. دا دې دپاره چې د ده د شکل د هیبت وي، نو دا هیبتناک شي چې څوک وویني نو دا ځان له عذاب دی که دې ویریږي ښه مضبوط یره پرې راشي. تک تورې وي او شنې سترګې وي. یقال لاحدهما، یو ته نکیر وي او بل ته منکر وي، ناشنا دي. بلد نی بلد انسان که ډېر هیبتناک شکل وي خو په سړي ته هیبت نه راځي. او چې زیم تیاره دی، زیم پردیسی دی، مرګرم در سره نشتا، لاس او خپې دې تړلې شوي دي، کار نه کوي، او بیا داسې هیبتناک شکل باندې فرشتې م راشي او څوک هغه ته پیژنم نه، نو په زړه کې نورم هیبت راځي. دو فرشتې دې سړي له راشي د ده نه تپوس کوي، درې خبرې ته تپوس کوي. یو دا چې ستا رب څوک دی؟ من ربک. نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا سڑی نیک دے پا دنیا کے دا اللہ ربوبیت منلے دے نو دے بوئی چی ربی اللہ، زما رب اللہ دے. کلک دیر نیکو دا اللہ صفت بمو کی ربی اللہ الذي خلق السماوات والارض، اغا ذات زما رب دے چی اغا تا اللہ ہوئی او دا اسمانون عظمکے پیدا کردی دی، نہرونے پاکی پیدا کردی دی، غرونے پیدا کردی دی. دا اللہ دا صفتو نبو کی. بیا با دویم نمبر تپوس کیگی چے دا نبی علیہ السلام متعلق ما تقول فی حق هذا الرجل. حضور پاک مبارک بوتا روزہ مبارک اخکار کی، یا دا شکل بوتا فوٹو یا تصویر یا مثالی شکل اب وتا اخکار کی. یا بعد علماء وی چې دته خو پته ده چې دا کم انسان تپوس مانه قبر کې کېږي نو تعمیه په سوال کې خلک پوره ښکاروال هم بعضې وخت کې نه کوي. هغه سړی چې تا ته پته وه چې د هغه متعلق به مانه قبر کې سوال کېږي د هغه حق کې سوی، هغه څوک دی؟ نیک سړی دی نو دی به وی هو محمد صلی الله علیه وسلم. بیا به وی هو محمد صلی الله علیه وسلم، هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا کم انسان کی تاسو تپوس کوئے دے نم دے جاءنا بالبینات والہدا، مملے دا خدای پاک آیاتونا یا معجزے رولی دی یا اخکار دین راتا رولی دی، اخکار دا خدای نخی منتا خود لی دی او ہدایت را دا خود لی دی. نو من آغا اتباع اکلا اور پسی روان شوی. تپوس بکے گی چی دین دے سو دا کم دین لاندے تا جن تیر کرنے دے. یہودیان خپل دین دی دا یہودیت متعلق جنتے رہی، عیسائیان دا خپل دین مطابق داغی خپل دین دے، او دارنگے دا مکے مشرکان یا دے زمانہ کی چکم اندوان دی بت متوالا دی داغی خپل دین دے. زمونست دین دے تا دنیا کے چے جن تیراو دا جن دا تیراولو چے کم طرز دے، طرز زندگی دا انسان دا جن دا تیراولو چے پا دنیا کے دے جن پا کم انداز چلی اگا انداز دے سو. نو الحمدللہ من کو چی دنیا کی جن تیرو نو من دا اللہ دا منشاء مطابق تیرو.
مونږ چې کومه دایره کې دننه روان یو هغه دایرې لپاره مونږ ته الله یو نوم ښودلی دی، هغې ته اسلام وایي. دی وایي دین زما اسلام. دنیا کې چې ما کم جون په کم نقشه کې تیرو هغې نقشې ته اسلام وایي. دنیا کې چې ما جون په کمه دایره کې دننه تیرو د هغه دایرې دننه نوم اسلام دی. دنیا کې چې په کم بلډینګ کې ما جون تیرو د هغې روحاني بلډینګ نوم اسلام دی. و زمارونو دا جواب به څوک، دا ټیک جوابونه به څوک ورکوي؟ دا هغه څوک چې د الله د ربوبیت دنیا کې د هغې مطابق جون تیر کړي او د الله ربوبیت یې منلي. ګورئ چې زما پیدا کوونکي، زما لویونکي، د دې حیواناتو پیدا کوونکي، لویونکي، د اونې بوټي کمال ته رسونکي الله دی. د الله ربوبیت د منلي. او کدی وی چې نه مړه بس خدای پیدا کړم ټیک د خو رزق به زه ځان له پخپله لټومه، نو که بس ما منډې ترړې والې خو ډوډۍ به میلو شي، او که بالفرد دا تجارت او دا دکانداری او دا کارخانه مې جوړه نه کړه نو دا ډوډۍ به ما ته نه میلاویږي. ټیک ده چې انسان به خپل کسب کوي، منډې به وایي دی نه بغیر د انسان جون فضول دی. انسان الله پیدا کړی دی لري چې خپل کسب وکړو، خپله منډه ووه. خو دا به نه وی چې دا روزي زما دا په دې کارخانه کې ده او دا په دې تجارت کې ده او دا په دې تنخواه کې ده. وی نه، دا ظاهري مال اسباب مقرر کړي دي، نور زما روزي په دې تجارت او کارخانه کې الله اچي. که الله وغواړي خو وابه اچي دی او که الله ونه غواړي اس پر الله وانه اچي. او که الله وغواړي خو تنخواه به والم فایده به ما ته میلو شي، او چې الله وغواړي تنخواه به مې جیب کې غل به رانه وباسي. که الله وغواړي تنخواه به والم نو زما په میاشت ښه تېره شي، او که الله وغواړي نو چې کور ته راشم داسې بیماري به پرتې چې به ټوله په ډاکټر لاړه شي. دا انسان به دا صحیح جواب ورکوي. او د پیغمبر علیه السلام متعلق به صحیح جواب هغه څوک ورکوي چې په دنیا په ژوند کې د نبی علیه السلام پوره تابعداري کړي. دا پیغمبر د په حیث د دیني پیژندلې چې دا د مکې یو شخصیت دی، دا نه چې دا یو ډېر لوی عظیمه هستی ده. بېشک دا اشکال دا نشته، نه په دې به پیژني چې عظیمه هستیم ده، د مکې اوسېدونکی هم دی، نبي آخر الزمان هم دی، خو الله زما د هدایت دپاره لیږلی دی، نو زه به د هغه د هدایت تابعداري کوم. او که نه د هغه د هدایت تابعداري دې ونه کړه او د اغیارو تابعداري دې وکړه، مړه هغه خو ما ته ګیره وایي او ګیره خو هسې بدنومه او بېډوله غوندې شی دی، د انګریز غوښه دې وکړه، هغه دې ځان ته هغه شکل دې خو ګڼه. مړه دا ټیک ته چې د پیغمبر خو مونږ ته دا منځونه او دسونه ویلي دي، او مړه دا به اوس دا په ناسته ډوډۍ او دا مونځ او دس او دا څه ورته ویلي کېږي چاره دامون او دا مړه څه زړې خبرې دي. او دا انګریز سره او اغیارو سره کېناستې او د هغې خلکو تهذیب دې په لاس کې واغېشته، د هغې په شان د بیزوګانو د حیواناتو خوراکونه کې هغه تشبیه دې وکړله. نو پوه شه چې هسې په خولې د پیغمبر اتباع کوې، خو په حقیقت کې د هغه تهذیب، د هغه راوړلی شوي دین، د هغه شکل او د هغه عقیده او عمل دې زړه ته نه دی پروت دی، د انګریز هغه زړه ته پروت دی. دا صحیح جواب نشي ورکولی. دین سره اسلام چې کوم اصول دي د هغې د دایرې لاندې تا خپل ژوند تېر کړی دی، سر دې پې بار نه دی. ادخلوا فی السلم کافه، الله وایي چې په اسلام کې داخل شه، خو چې یو ګوته د امتبار نی، معمولی غوندې دا لږ غوندې یو خپا یو ګوته د سر ویښتر امتبار نی، چې د اسلام څومره نقشه ده ستا د عقیدې متعلق اسلام وایي چې هغه وساتئ، عمل درته څه وایي هغسې وساتئ، اخلاق درته څنګه وایي چې هغسې اخلاق وساتئ، او د کردار چې کم خی چې هم هغسې کردار وساتئ. بیع څنګه کې، غشتل څنګه کې، خرڅول څنګه کې، دکانداري څنګه کې، بل سره مزدوری دیاړي څنګه کې، د بل نه دیاړي څنګه اخلي، ښځې سره به څنګه ژوند تېروي، ښځه خاوند سره به څنګه تېروي، بچو سره به پلار څنګه تېروي، مور به ورسره څنګه تېروي، بچي به مور او پلار او ښځې سره څنګه ژوند تېروي، ګاونډي سره به څنګه تېروي. دا ټوله د اسلام نقشه ده. چې دا د اسلام نقشه دې منلې ده نو ته به ټیک جواب ورکړې، که دې نه منلې ټیک نشي ورکولی. بیا به څه وایي هغه فرشتې؟ نبی علیہ السلام مبارکه فرمایي د الله د طرف نه به یو آواز ورته وشي چې د انسان ته د جنت بستره راوړی لاندې ورته واچوي، او دې انسان ته د جنت یو کړکۍ کولاو کوي چې دی ورته ګوري او دی ورته خوشحاله. لکه دا پخواني بادشاهان به محل کې ناستو او مخامخ به ورته اوبه او چینې او دا که دغه به ورته ښکارېدل، دا څه ورته ویلې کېږي باغونه،
دقسې جنت کړکۍ ورته کولاو کې د دې هر وخت دا چمنونه یې او دا کشتو بینی او د جنت دا خوشحالی ویني او یو بله کړکۍ ورته کولاو کې چې په هغې د جنت نه یخې هواګانې او خوشته خوشبویه ورته راځي او فرشتې به ورته وي نم اوس وده شه داسې لکه یو میلمه عزتمن میلمه چې اوده کېږي نوې میلمه راغلي اوده کېږي هغسې ښه مزېدار اوده شه او یو ټیم به راځي که خیري په هغې کې به دې راپاسو د خوب نه او دا چې کومې خوشحالۍ درته په سترګو ښکاري دې ته به ور روان شي. نبی علیہ السلام فرمائی دا قبر خو پټینې تنگ غوندې دی دا به دته دومره اوږد شي کمد دل بصور لکه څومره چې د نظر لګي دامره به ورته دا قبر فراخه شي او دی به خوشحالی او بعضې به داسې نیکان وي چې دا فرشتې وله راشي نو دی به پاسي داسې لکه د خوب نه پاسي سترګې به مږي فرشتې به ورته وي تپوس ته نه کوو وی پرېمی دی مازدیګر وخت یې مونځ رانه قضا کېږي مونځ وکړم هغې نه پس به بیا خبرې اترې کوو داسې نیکان او صالحان به هم پکې او کم انسان چې د الله نه لرې دی کم انسان فاسق و فاجر دی کم انسان لعنتي دی هغې له چې کله دا فرشتې راشي په دې سخت شکل کې وختي درته مه ووایي دې نیک له چې راځي په ښکلې شکل به راځي په مزیدار شکل به راځي بشیر او مبشر بعضې علما وایي ورته وایي زیرې وله ورکوي بدله به په دا تور شکل او په دا شنو سترګو کې راشي او تپوس بته کوي مر ربکا رب دې څوک دی دی وایي ہے لا ادري نه پوهېږم که په دنیا کې د مسلمان نه اورېدل هم دې خو هلته به ته هېر شي دومره هیبت به هېر به شي ما تقول فی حق هذا الرجل د نبی علیہ السلام متعلق چې تا ته به خلق وي چې قبر کې به یو شخصیت تپوس کېږي د هغه شخصیت متعلق څه ہے لا ادري نه پوهېږم دین دې څه دی د کوم دین لاندې ژوند تېر کړی دی د خو د اسلام سره هېڅ تعلق نه دی ساتلی د خو انګریزي تهذیب خوښو د خو روسي تهذیب خوښو د خو اسلامي تهذیب نو خو دته خو د اسلام بیکورډ ورته دی وایي یو زوړ پرسوده نظام ورته ښکارېده دته خو دا مونځ او داسې یو زیاتي غوندې شی ښکارېده دته خو دا حج او روژه او زکات دا زړې قصې یادېدې دته خو د پیغمبر علیه السلام تابعداري ډېره ګرانه ښکارېده دی وایي ہے نه پوهېږم هلکه دین دې څو نه پوهېږم نبی علیه السلام فرمایي هغه فرشتې به څه چلو کي هغې به ورته وي لا دریته ولا تلیته ای قمقله نه دی د عقل نه په دنیا کې کار اخیستی عقل نه هم کار دی نو اخیستی چې کوم ذات پیدا کړی نو د هغه ذات به ته تابعداري کوې که دشمني به کوې الله پیدا کړې ښکلې سترګې مال دولت عزت یې درکړه نو تا ورسره دشمني کړې ده بېوقوفه ته په دې نه پرېږدې چې مرګ به راځي تا څونه جنازې د ځان نه مخکې وړلې دي دا سوچ دی نو عقل سره به دې سوچ کړی و که نه چې څوک چاله څه شی ورکوي نو حساب خو به ورسره وروستو کوي که نه د هغه چې څوک چاله څه شی ورکوي نو د هغه خبره خو به مني که نه هغه دشمني خو به نه کوي که نه نو الله څیزونه درکول او درته یې وی د سره حساب کوم نو تا په هغې سوچ نه کوم عقل نه دې کار نه دی اخیستی ولا تلیته نه نقل نه دې کار نه دی اخیستی کتاب دې نه دی لوستی د بل چا تابعداري دې نه ده کړې چې بل چا پسې روان شوی وي نو نه دې خپل عقل نه بل پسې تللی نه دې خپل عقل نه دې کتاب لوستلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې یضرب بمطارق من حدید د اوسپنو په سټکو به ووالي شي الله دې مستعد د اوسپنو په سټکو فیصیح صیحة داسې چغه به ووایي کریکې به ووایي روړې به ووایي چغې به ووایي یسمعه من یلیه الا الثقلین بې د انسان او د پیري نه باقي به یې ټول څیزونه اوري داسې غرض به وله ورکوي او دا یو غزار نه دی بس شروع پې وشوه والی کېږي به زری کېږي به بیا به سمیږي بیا به والی کېږي بیا به سمیږي بیا به والی کېږي او داسې یو چغه او کریکه به وباسي چې انسان او پیري نه ما سوا به یې ټول اوري اواز به وشي د الله را طرف نه چې د دوزخ بستره ورته لاندې واچوی د دوزخ بستره څه شی دی اور دی اور دوزخ نه ورته یو مزیدار روشندان کولاو کې چې هغه څخه بین او تو ورته راځي او یو کړکۍ م ورته دوزخ ته کولاو کې چې دی ورته ګوري او ورته به څه وایي چې قبر نه پاس دی که نه نو دقه دې ځای دی ورځې به وله الله دې مساتي زمارون ډېر خطرناک سفر روان دی
مونږ پس دنیا پسې ډېر هېڅ تیاري مونږ ونه کړله. په تېره جمعه کې درته ووې پوټې چې دی نه 400 ته دی تیاري وله کې در جوړه بدله کړې جیب کې در پیسې واچوې زر کاغذ ځان ته ولیکې چې څه شی به راوړم چې ير مې نه شي زر ګاډي له لاړ شي هلکه ودرېږه ګاډي څه وخت راځي کوم ځای ودرېږي نو ګوره 400 پورې دی نو تیارې ورله کې موږ دومره لرې سفر په چقلو کې او په تیارو کې او په مارانو لړمانانو کې روان یو داسې سفر را په سر دی هېڅ تیارې والا مونږ ونه کړه. زین للناس حب الشهوات من الله قرآن شریف کی فرمائی بس انسان تا دا خواہشات دنیا ڈولے دا بچی دی او مال دی او بلڈنگ دی او دولت دی دعوت ڈولے دا لکه پتنگ تا چه دقا مخامخ بلف ڈولے خکاری او ورشی پی منتا پتنگ قبقل خکاری که اے بے وقوفا که تدیر بلف لورشی انتا پی سکے پدا بلف سوزے پی اگر تا ڈولی خکاری منگ ورطا سوایو ای بے وقوف پتنگا چه ورلی سوزے تا پدا بلف سکے رانا خواقا چالا پکاری چه کتاب بوتا گوری تکی تا کتاب بوتا گوری سا رانا خواقا اللہ چالا پکاری چه پرانا کی دا دنیا سکار کئی نو تا دے بلف سر سکار کئی مورد سوزے پہ اگر تا ڈولی خکاری اگر وی ایس نشتا چه ورشی وزاری تیو سو دیلان بیا پروتی دے چرمخ کے دا نور سی دنیا اخری دقا رنگی فرشتی منتا گوری منتا دا دنیا دولے دا لکا پتنگ تا چے اور دولے دے اگیرہ پوری خاندی چے موردن ایک بختا موردہ والا بس دمرا کوا چے سمرا ستا وطا جت تے ستا دا بچو وطا جت تے ستا دا بی بی وطا جت تے زد دمرم دا لی اجازت تے چے دن وسودم وطا جت تے کچھ خدا یر نکے نو کل وسو لغم کے نو دا کالواسو بچو لغم کے نو دا کالواسو لغم کے رشتیا ہوا ہے زمونگ دا مل دا بادشاہان او دا لوی خلق کی دا سمرا گٹے کئی دا چا لگٹے حالکہ زان لگٹی نا دونا وسر پرتا دا چا غرد کی بچو لگٹی دمرا گٹلے دا چا غیر دا بچو دا خدم کی گی نو اسو لگٹی دمرا مال دے دمرا مال دا دا غی خلقو چې کدا لګی او خواهشاتو باندې لګی او سار ما خام د خپل خواهش ډوډۍ خوري دن وسو مو سره کېږي هلکه کله وسو لګټي یاره دا به ویم چې د خلکو سره د ستا د بادشاهان او د غټو خلکو سره دومره مال دی چې د کله وسو یم کېږي نو چا لګټي اخرت خرابوي چا د پاره دن وسو د پاره د کله وسو د بچو د پاره هغه خلکو لګټي چې نه به دی ویني او نه به وی دی ویني دی بمړي چې به پیدا کېږي لپا دواب مور پسیو نکی دا زمان سوچ تے تا خدا گٹے نا خدای نمانی کئی تا را تجارت نا قسم نکا خدای منی کئی تا دا مال نا گٹرو نا قسم نکا خدای منی کئی تا را زمیداری نا قسم نکا خدای منی کئی تا را تجارت نا تا دا موٹر غشتو نا نمانی کئی تا دا کور جوڑو نا نمانی کئی خود دون رتاوی چه ما خو میرا وکن تار سا خدا ما در کردی دی کن او دی قبر لندل تبسکی نیک بختا دنیا لا تیارے کوا نہ دے منے کوم تیارے کوا نو چې دنیا لا تیارے کې د دنیا جون دے داتیا او سلو کالو دے نو خو د کرونو کالو سفر دے نو غیرم سے تیارے وکړ دنیا لا تیاری نه دے بالکل خدای نه منے کوي کسو کوئی چې من الله د تجارت نه منے کوي د دنیا د کوټې نه منے کوي د دنیا د موټر نه منے کوي بالکل نه منے کوي کوا دنیا حلال گٹا دنیا کے دینا منے کئی لیکن دا دنیا دا سلو کالو غم کے نو دا غزرگونو ارگونو کالو غم نکے دلتا خدان لجنریٹر لگے دلتا خدان لگی ساولی کی بجلی راتا پیدا شی دلتا خدان لپکی لگے ایئر کنڈیشن لگے رلا دان لگے بستر دان لروڑے فوم دان لروڑے قالین دان لروڑے نو قبر دا غم نشتا چلتا مرانا پکار دا ساپا دے خوبل سو قبر لندم تبا دے کر التا دا رانا غم نشتا التا دا جنریٹر غم نشتا التا دا بجلی غم نشتا دا اے سی غم دا سر نشتا اگا سفر کے دا موٹر غم نشتا چا اگا سفر امزلک مزیدارو کم و خشتا امن سرو کم اللہ لے سفر خطرناک سفر زمون مخیطہ دے نبی علیہ السلام فرمائی یوزرب و ابوالشی دا اسپنو پسٹکو چغی باواسی مخامخ با دوزخ و تخکاری مخامخ دوزخ بخکاری او مخامخ بوتا دا دوزخ نا کسولا کولوشی بدبوئی با پی لگی او تو با پی رازی او حضور پاکو فرمائے نبی علیہ السلام مبارک وی رازمکا با پی راغوندشی
او داسې به پې راجوخته شي چې دا پختی به په یو بل کې ننوځي ګوتې مبارکې داسې کړې دا ګوتې د یو لاس په دې بل کې وردن نه کړې داسې به پختی به یو بل کې ننوځي او ځمکه به ورته څه وایي ای بنده دنیا کې خو زما د پاسه ګرځېدې او مزې دې کولې نن ما ته وسپارلې شوې اوس به درته پته ولګي چې د تا سره څه عمل کوم راجوخته به شي پې او نیک انسان ته به ځمکه وایي ای بنده زما د پاسه ګرځېدې خدای دې یادو ډېر خوشحاله ومه زما د پاسه دې منځونه کولو نو تا نه د ډېره زیاته خوشحاله ومه زما د پاسه دې درود شریف وې ډېره درنه خوشحاله وم زما د پاسه دې د علم او د دین طالبي دې کوله او حدیث دې لوستل دین دې وې ډېره درنه خوشحاله وم اوس ما ته وسپارلې شوې که نه نو ته ګوره چې څه در سره کومه نو څه به ورسره کوي لږه به پرې راجوخته شي معمولي شان زور به وله ورکړي لکه مور چې بچې سر له زور ورکړي او بیا به ترې دومره فراخه شي لکه د سترګو په نظر ورونو د قبر جن حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت د نبی علیه السلام مبارک یو لور پې واده وه چې وفات شوه بلې ور په نکاح کړه چې هغه وفات شوه وایي که زما درېیمه لور وي ابا نوم عثمان ته په نکاح کړې وه عثمان چې جنتی دی یو ځل نه څو ځله نبی علیه السلام د عثمان رضی الله عنه متعلق د جنت زیری ورکړی دی خو دا عثمان چې به قبر ته کېناست نو په ژړا به شو او دومره به یې وژړل چې ږیره به یې د اوښکو نه لمده شو نو چا ورته وی د جنت او د دوزخ ذکر کېږي جاړې نه چې د قبر ذکر وشي جاړې الله وایي ما د خپل محبوب نه اورېدلی چې قبر د آخرت د پوړو نه رومبې پوړی ده که دا د چا ښه شوه وروسته به له دې نه ښي او که دا د چا خرابه شوه وروسته به دې نه سختې را روانې او دا د وحدت دا هغه کوټه ده چې یوازې به پکې پروت دی دا د مارانو لړمانانو کوټه ده حضور پاک فرمایي په یو بدعمله کم از کم اویا ماران به مسلط شي سهار او ماښام به ټکونه ورکوي او کم مار دی الله الله که یو اجدها دنیا ته خوله راوویستله او دنیا کې پوکي وو نو تا چې څومره شنه بوټي دي وچ به شي دومره خطرناک ماران دا پې مقرر لړمانان پې مقرر دا به ټکونه ورکوي دی به چغې وایي خو چغې خو کار نه کوي حضور پاک یو ځل د مدینې منورې په مقبره تېرېده ودرې صحابو ته او بیا تپوس وکړه وی دا څوک دي دا دوه کسان ولې د الله رسوله انهما لیعذبان دې ته عذاب میلاویږي دې دواړو قبرونو والا ته عذاب میلاویږي وما يعذبان فی کبیر ایسا ډېر لوی سیس کې ورته عذاب نه میلاویږي معمولي غوندې غلطي کړې ده هغې کې رانیولې شوي بلا وانه لکبیر خو ګناه کبیره ده اسان غوندې ځان ساتل ته اسان و ګران نو خو ګورې الله پې خفه کېده غټه ګناه وه څنګه اوس به راته پته ولګي د قبر عذاب ور یوازې کافر له نه دی مسلمان بدعمله لم دی ولې وی دا یو کس چې د به د چغلۍ نه ځان نه ساته چغل خور او دا بل کس چې د به اودس نه وچاو د موتیازو نه به یې ځان نه ساته اوس چې لوی مسټري که نه لوی مسټر او ښه ایسري کړې پتلونه یې چولي نو ځان ورته په دې بدې ښکاري چې دی په کاغذ یا په لوټه ځان وچکي متیازو نه بولو نه ځان نه ساته او دا بل چغل خور نو بیا نبی علیه السلام مبارک یو څانګه راواغېسته په منځ یې نیمه کړله نیمه په یو قبر خښه کړه او نیمه په بل قبر خښه کړه وی ممکن ده چې تر څو دا څانګې اوچې شوي ني نو الله به د دې په عذاب کې اسانتیا راولي دقه قبر کې د عذابونه پراته دي دقه قبر کې او ډېر خلک وایي هلکه څنګه عذاب دی مونږ خو قبر وکنو نه پکې مارو نه پکې لړمو نه پکې اورو نه پکې خوشبویي وه مونږ خو کتل اسم پکې نو نه پراخه
ما خو د هغه قبر سره خوا کې بل قبر که نه نو دا خو پراخه خو نو او نه مونږ چغې واورېدې هغه خو خاورې شوی دی زمانونو د آخرت بعضې څیزونه الله زمونږ نه پټ ساتلي او مثال یې در کوم ستا عقل به اوس واخلي بعضې څیزونه الله د آخرت زمونږ نه پټ ساتلي ولې که دا مونږ ته ښکاره وې بیا به اسلام د زور د مخه او دویم څه بیا به په دنیا کې چا جون نه وی تیر کړی چې ته په مقبره تېرېدلې او د پلار چغې دی اورېدلې په قبر کې کړه دې خو که بدونه اسلام به دې بیا راوړه یا قبر دې خوا کې کنولې او د هغه بویونه در باندې لګېدلې بیا به اسلام د زور د مخه و کړه دې خو که بدو منه به دې کې وروره چې نه منم دغې سره څه وکړم لیده به دی لکه مخامخ چې درته اور ښکاري ورته نه ورځئ او بیا به څو جون به دې تېر کړی چې ډوډۍ دې خوړه ښځې راته ډوډۍ ښیوه یا ښځې لرکه نه مې تېرېږي د بابا هغه کرکې خو مې اوس هم په داړه کې پرتې دي خو که ما په مغاله تلې هم به دې د پلار چغې اورېدې چې راتلې هم به دې چغې اورېدې که اورېدې هم چغې او چې راتلې هم چغې د رور به دې اورېدې د ګاونډي به دې اورېدلې ښځه دې مړه وه د هغې به دې اورېدلې دا کرکې به دې اورېدلې جون به دې سینګه دا خدای پټ ساتلی بعضې څیزونه الله پټ ساتلی دي پټ دغه خاورې دا زرې زرې چې پرتې دي په دا قبر کې دا د خپل روح سره د هغې مضبوط تعلق دی کلک دغه زرې زرې الله ته معلومې دي ما ته نه دي معلوم الله ته او الله به هغه ذراتو ذراتو له مذاب ورکوي زه دله مثال در کوم چې تاسو پرې پېښ یو ماشوم د مور په غېږه کې دا ماشوم کله ویریږي په دې خوب کې دا ولې یریږي دې خوب ویني دا ماشوم کله مسکي شي په دا خوب کې دا ولې مسکي کېږي دې خوب ویني مور ته خبر ده دې خوب نه غېږ کې پروت دی مور ته نه ده خبر قبل مثال هم در کوم دوه کسه په یو کټ کې پراته دي یو کس خوب ویني په خوب کې امریکې ته روان دی حج له روان دی کابل ته روان دی کراچۍ ته روان دی په خوب کې لګیا دی په خوب کې او خوبونه یې نه هلکه تاسو وینئ داسې خوبونه کړ څوک پکې زمینداري کوي او څوک پکې امامتي کوي کلنډر پکې چغې وي پېښور له باروبار خوب یې نه که نه خوب نه خوب یې او بل کس خوب اینی چې لکه زمری را پسې دی منډې دي منډې دي څوک وایي کوي کې پرېوتم څوک وایي سیلاب کې پرېوتم او چې راویښ شي که نه نو خولې ته روانې خولې او ټول لچي او زه ما ته ټلیفون وکړي یا بل ته یا بل ته یاره یو ناشنا خوب مې ولیده څه خوب دې ولیده یاره چې خو زمری را پسې خو خدای ته بچ کړم مار مې په خوب کې ولید بس ټک نه بچ شوم لرګی مې کابل ته پکې ځي دی خو پکې زمینداري کوي دی خو پکې یوې کوي دی خو لګیا دی پکې سعودي ته روان دی دی پکې حج کوي دی پکې عمره کوي لیکن خوا کې ورسره بل انسان دی اته ستا نه دی خبر بله سخت هم تېرې شي زمري هم پکې په منډه ولیده چکونه هم پرې ولګول خولې هم ته روانې دي بل سړی چې خوا کې پروت دی ته نه دی خبر دا یو مثال شو دقه عذاب دی مړي ته خوشحالي دی مړي ته میلاویږي لیکن خوا کې بل انسان دی ته نه دی خبر دا یو مثال شو هلکه چغې وایي مونږ څنګه نه وو پیریان خو منو که نه منو پیریان خو په دنیا کې شته که نه پیریان چې جون تېرې خبرې به کوي که به نه کوي مونږ چغې وایو هغې هم چغې وایي ایم شور کوي ایم چغې وایي دلته راشه هلته راشه دا وکړه هغه وکړه تاسو د پیریانو شور چاته ولیده نه مونږ سره پیریان په درسونو کې هم را سره ناستې کړي دي په درس کې مونږ سره پیریان پاتې شوي او باباجي سره زمونږ خو دلته د دنیا پیریان دې مشرانو ته پته هغه چې به وړه دوره کوله د هغه سره به پنځه شپږ کسان پیریان لازما په درس کې دا د ټولو سپین ګیرو ته پته تپوس وکړئ د سپین ګیرو مشرانو نه کارونه یې پرې کړي دي د شورګرې ته به یې لېږل خشاکونه به یې پرې کول کارونه یې پرې کړي حال به نه وي مونږ ورته ته مونږ ته خیر ولې نه وي دا هغه به خاندل ځناور به وي وي دا ځناور بیا ځي بیا تښتي وي ځکه نه ښې کار به پرې کو تبر به یې ورکړه اره به یې ورکړه او دغه شورګر کې به یې لښکرې به حال به نه وي یو ځل ما ورته قصه کوله ما ته یاره په دې اخري دوره کې راځي یو سپین ګیري پسې پیری و بوډا و ما له راغی ما ته چې ځم کابل ته او تا له اوچه میوه راوړم یو بوجۍ راکړه وی بوجۍ مې ورکړه وی ځناور چې هغه تللی دی بیا رانغی وی
بوجه رانه یوړوئ خندل به کېدای شي مړ به پیریان په دې وطن کې موږ سره اوسېږي تاسو د هغې چغې اورئ نه شور اورئ نه ورونه زمونږ خو د ایمان دی دلته فرشته ناسته ده د ښي طرف ته نیکۍ لیکي ګس طرف ته بله فرشته ناسته ګناه نیکي یو بل سره خبرې م کوي تاسو یې اورئ خبرې نه او بل مثال به هم درکمه حضرت جبریل علیه السلام به راغی او پیغمبر علیه السلام ته به ټول صورت تلاوت کړ په حضور پاک به داسې حال راغی چې سترګې مبارکې به وپړسېدلې او وجود به یې رپېده او خولې به ترې بهېدې او تلاوت د قرآن به یې کو صحابه به اورېده نه خبرم تی نو هغه به اورېده دوی به نه اورېده یو ځل نبی علیہ السلام حضرت عائشې صدیقې ته فرمایي وی عائشې هذا جبریل یقرئک السلام جبریل ولاړ دی پتا سلام اچي عائشې وی وعلیه السلام دا الله رسول زما دې په سلامي ترى ما لا ارى وی تی ویني او زینینم پیغمبر علیہ السلام خبرې اوري هغې ویني عائشة صدیقې خبرې نه اوري هغې نینی دا یو مثال شو نو د اخرت حالات دا وی خو موږ نه خدای پټ ساتلی دي مړی پې پیږي زرې زرې دی ولې نی موږ نه خدای پټ ساتلی دي ولې که موږ ته ښکاره شي او موږ یې ووینو ایمان به بیا که د زړه ښي او که بدي هغه د پښتنو خبره پلار به دې ایمان راوړي بیا د پښتنو خبره مور به دې بیا ایمان راوړي دومره درزار چې شروع دی او بینونه شروع دي بشر جانه څه دې خیال دی الله ښي او که بدي ایمان به راوړي او د دې چغې د لاسه به څوک ژوند تېر کړي وخت به تېر کړي دا خدای پټ ساتلی باباجي د مونږ یو خبره کوله په درس کې یو ځل نه څو ځله او د دې خبرې به سیف الدین کاکا د خدای پاک وبخي الله دې وبخي هغه د هغه خاص ملګری محمد سید حاجي صاحب او دا ډېر به ورسره ناستو نو سیف الدین کاکا به ګواه کو په دغه موقع دې ورسره وي دې ګواه یې دنه تپوس وکړي خو تاسو ته هغه مقبره و قبر ځکه نه ښیمه چې زمانه داسې ده چې بیا به ټول ورځي او دا قبرونه به تاویږي یو مقبره کې راته یو قبر وښو وی پلانکې مقبره کې دا پلانکې قبر دی نو د دې په خوا کې چا قبر کنه او پیرانو جومات کې ما دوره کول سبق مې وی طالبانو ته د یو سړي نوم یې واغېست اوس مې هېر دی چې څوک و خو یې راپسې راغی وی ما ته چې ته راشه مولي صاحب مړی پکې راووته روغ رمټ پروت دی مونږ خو به طالبانو ته وی چې ګوره د بعضې انسان دا وجود د خاورو نه خدای محفوظ ساتي او بعضې زر خورې کېږي بعضې 2 میاشتې پس خورې شي بعضې 10 میاشتې پس بعضې کال پس بعضې دا د روح او د بدن تعلق دی په هغې طالبان پوهېږي تاسو پرې نه پوهېږئ ځکه یې درته نه وی یاره ما طالبانو ته چې ځای کې ځو چې دا تماشه وسوکې چې تاسو وایئ چې یاره دا څنګه په خاورو کې پروت دی ورلو وایي چې څنګه ورلو او ما ورته وکتل نو سړی کفن پې د پاسه پروت دی کفن هم سالم دی او سړی په قبر کې بالکل سلامت پروت دی او په دې سینه باندې خنجر دی چا په خېټه والی او په سینه په دې خېټه کې خنجر هغه 2 مخي دی چاړه نی اپراتره پخوا به ټوپکې تماچې نه وي دادو مولوي صاحب د خدای پاک وبخي ما ته پته نه لګي خو اسنودین کاکا څوک و څوک مشر به ولري کلي نو تیر شوی دی وی اسنودین کاکا ور ټوپ کړي او هغه چاړې ته راښکا چاړه خو قیمتي شی وي که نه چاړې ته راښکا وی چې چاړې ته راښکا وینه دې شروع شوه مړی نه وینه ډاکټر دا مني اکید دا مني چې د مړی نه دې وینه روانه شي دلې چې مړ شو خو ټول رګونه وچ کلس شو وینه د کوم ځای نه ده وی وینه دې روانه شوه خیر هغه ټوپلې رالو پکې ایږدو مالوچ رالو پکې ایږدو خو وینه نه بندېږي وی ما ورته وی اسنودین کاکا دا به مشر نه کو چې باباجي به زموږ اسنودین کاکا وي وی ما ورته وی چې راکړه دا چاړه وی چې چاړه یې راکړه نو مونږ وله په هغه زخم کې کېښوده نو وینه بنده شوه او دا چې د خلقو دې خاخو او دا چاړې وله په دا خېټه کې پرېښېده نو په دقه وجه یې پرېښېده تا به مونږ ته قبر هم هغه خو پلانکې مقبره کې پلانکي ځای کې دا قبر دی او دې نه مخکې به درته ویم په احد کې چې کوم خلک شهیدان شو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي وی زما پلار هم پکې شهید شو ډېره زمانه تېره شوه له مې بس خپه و وی مونږ چې دا مړي راوړل مدینې منورې مقبرې ته نبي علیه السلام وفرمایل چې موړ هم دلته یې پرېږدی دلته یې ښخ کړې
یاره بس وی ډېره موده پس مېړه کې رالل چې زه خپل پلار وباسم او ده سره بل ملګری م ښخ و، دوه کسه په یو قبر کې ښخ و، ځکه چې په احد کې شهدا ډېر وو، ځمکه سخته و، صحابه سه زخمیان هم نو قبرونه کنستل ګران وو، نو په یو قبر کې دوه درې درې ښخ کړي. مې چې زما پلار د بل سړي سره یو ځای ښخ دی، دې ته راوباسم. وی چې قبر مې وکنستو او پلار مې را وویستو، وی داسې پروت و لکه پرون چې پروت وي، مړ شوي. او بله د دې نه م ناشنا وره، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان وکړ، اعلان یو نیر یې راوسته د احد په خوا کې، وی دلته نیر راولم بل ځای نشته چې پرې راولم، مهرباني وکړئ چې که د احد کې دې علاقه کې د چا مړي وي نو خپل مړي وباسئ او مدینې قبرستان ته یو ځای یا بل ځای ښخ کړي. نښه یې چونه واچوله، په هغه وخت کې چې نیر یې راوسته خلک رالل، د چا قبرونه پکې نیم رالل، د چا پکې زیات رالل، د چا پکې پوره رالل، بس صحابه ورته ونښتل او خپل مړي راوچت کړل. ګوره د کمې زمانې خبره ده، عمر صاحب زمانه ده، روغ او سالم پراتو خپلو خپلو مقبرو ته یې یوړل. او د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه متعلق راځي، دی د قسطنطینیه په غزا کې شهید شوی دی او دی هلته دفن شوی، نو اوبه پرې راغلې، دریاب په غاړه دفن شوی، اوبه پرې راغلې، نو خوب کې چا ولیده، وی دلته چې د ما قبر دی اوبه مې خرابوي، ما را دې ځای نه منتقل کې. 600 کاله پس، څو کاله پس؟ 600 کاله پس، نو چې قبر یې وله وکنیستو نو داسې پروت و لکه پرون چې دی مړ شوي ښخ شوي. دا د الله یو خپل نظام، دلته خپل نظام، هلته خپل نظام. دا مونږ چې ګرځو د خدای څومره لوی قدرت دی، دا مونږ چې سترګې رپو، دا مونږ چې عقل لرو، دا جبه چې دله قوم جبه څومره تیز اواز ته خیږي، حالانکه نه سندان شته او نه زرتک شته، ټوټې غوندې دا جبه د غاښونو سره لګي او د شاته نو پسې هوا را روانه ده او څومره تیز اواز دی. دا د خدای څومره لوی قدرت او څومره ښکلی طاقت. زمهرونو دا د الله قدرت دی، دا الله نښې دي چې رب العالمین دغه مړي باندې په دې قبر کې خوشحالي م راولي، په دې قبر کې په دې مړي خفګان او تکلیف م راولي، راحت م پې راولي، عذابونه م پې راولي. اپې پوی دی خو مونږ پې نه یو پوی، مونږ الله دا ډېر پټ ساتلی. او دا ټولو نه لویه خبره دا ده چې الله وایي د قبر عذاب شته، پیغمبر وایي شته، الله وی فرشته شتا، پیغمبر وی شتا، الله وی پل شتا د دوزخ د پاسه نری پل سویرات، پیغمبر وی شتا، الله وی جنت شتا، دوزخ شتا. نو زما عقل که رسی که نه رسی، نو زه به د خدای او د رسول منم. که ته ویې نه زما عقل ورته ورسېږي منم، او که عقل نه رسي نه منم، نو دا تا په عقل اعتماد وکړو، په خدای او رسول اعتماد ونه کړو. او موږ به د عقل په مقابله کې په چا باندې اعتماد کوو؟ په الله او په رسول. نو دقه د قبر مشکلات او دا پریشانۍ سره روانې دي، دا زموږ په سر ده. امام بخاری رحمت الله علیه چې ښخ کړ، امام بخاری رحمت الله علیه، نو د قبر نه به خوشبویان تلي، خلک به راتلل او خاورې به یې تختولې د خوشبویۍ دپاره، بیا به خوشبویي تله، بیا به تله، خلکو به بیا خاورې تختولې، بیا به یې خاورې تختولې، او شاګردانو پې د پاسه بیا بیا خاورې اچولې، قبر به یې جوړو. اخره کې شاګردانو الله ته درخواست وکړو، یا الله ته خو د کرامات او برکات خلکو ته ښکاره کې، خو موږ په غم اخته یو، هر وخت قبر جوړو. د هغې نه پس خوشبو بنده شوه او لرګي پې د پاسه کېښوده. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه د قرآن ټول عمر خدمت کړی دی، دا خو دنیا ته معلومه ده چې د قبر نه خوشبویۍ راځي. زمونږ د دارالعلوم دیوان په اکابرو کې لوی شخصیت تیر شوی دی، قبر نه به خوشبویۍ تلي. نو دا بعضې نمونې ښودلې کېږي. عیسی علیه السلام چې په قبر تیر شو، مړي ته به قم باذن الله، مړی به اومدلېده او ځمکه به وشلېده او بار به تېره ووته. یو مړي ته وایي قم باذن الله، ځمکه وشلېدله، مړی ته بار راووته. د مړي دا نیم سر او ګیره تک سپین او نیم تور.
هغه عیسی علیه السلام ته لکه دا ولې دا را باندې څه چل شوی دی وی دا صاحب هیبت ته وجې نه سپین شو یعنې چې خلک مړ کېدم دا تورو دا سر و سپین وی مې ګنې قیامت شو وی خوس بیا الله ته ویم چې دنه سو باسي او واپس خپل قبر لځي وی ښه ټیک شوه وی ته څوک یې زه عیسی یم دا یو معجزه شوه وی ښه یو مهرباني وکړه یو مهرباني چې کله مې سارا نو الله وباسي نو الله ته یو درخواست وکړه چې ځان قدر نه مې ګورې وساتي زه کومه زمانه کې زرګونه کاله مخکې مړی یم او زما په خوله کې اوس هم د ځان قدم تریخوالی پروت دی څومره جنجالونه د مارونه زموږ مخې ته پراته دي او د قبر دا خطرناک ژوند ستاسو په دې یو مقبره کې نوم یې د تنالک دا ما ته پته ده په مقبره کې یو مړی پروت دی ډېرو ملګرو ته به پته وي نو چې کوم ځای میږي نو د هغه د قبر نه یو چونډی خاوره راوالي نو د میږو په سوړی واچوي نو میږي بیا نه راځي تښتي میږي کډې والي او تښتي دا ولې مشران نه مې تپوس وکړ وی دا سودخورو د قبر نه خاوره واله او د میږو سوړي سر کې تښتي به وروره موږ نشو خولی که نه نوسی به وی زامن خو به خیر اوس نوسی به وی چې دا ته څه کوې موږ د بابا قبر خلکو ته دا حالت دی رونو د قبر ډېر سخت ژوند دی تریخ ژوند دی چقړی خوشحالۍ هم پکې دي مسلمان لا او تکلیفونه هم پکې دي عذابونه نو ډېر لوی سفر دی نو دې سفر ته به انشاءالله مونږه څه نه څه تیاري خو به کوو که نه دنیا له کوو نو چې مونږ هغې سفر له هم څه نه څه تیاري او د قبر د عذاب نه چې ځان بچ کې د هغې دپاره خصوصي نسخه چې ده لکه د سر د دل خپله نسخه د سترګو خپله نسخه اګورې د ماسپښین مونځ دی ماسپښین مونځ چې څوک نه کوي قبر عذاب به زیات دی ماسپښین مونځ څوک پابندۍ سره کوي نو رب العالمین به د قبر د عذاب او د فتنې نه څه نه څه محفوظ ساتي نو مونځ خپل کوئ شوق سره خپل مونځ کوئ مونځ مه پرېږدئ ښه ټولو ته ویم او روژې خپلې نیسئ نفلي هم کله کله نیسئ کله د شپې پاڅئ یو 2 رکعته نفل کوئ او د مونځ نه ځان مه خلاصوئ مونځ ډېر قیمتي شی دی بلې الله ډېر خفه کېږي مونځ لږ په قلار قلار کوئ زکات ورکوئ چې بالکل پرې نه دی چې 50 زکات وي چا لی ګټئ بچو لی ګټئ نو اصول هغې ته د عذاب نه خلاصولی شي او که حج در باندې فرض او څوک مالداري نو حجونو له داخلې وکړي غیبت مه کوئ چغلي مه کوئ شیطانت مه کوئ مخلوق ته سپک مه ګورئ چاته ضرر مه رسوئ او دوکې والا تجارتونو دوکو کارونه مه کوئ خپل ذکر کوئ درود شریف وایئ لږ ژوند دی چې خدای پاک خوشحالی او د آخرت خوشحالی خدای سره دی چې موږ له الله د دنیا او د آخرت خوشحالی راکړي دعا کوئ رب العالمین دم د قبر د عذاب نه وساتئ یا الله موږ د قبر د عذاب نه وساتئ یا الله موږ د قبر د عذاب نه وساتئ یا الله زموږ مور او پلار چې د چا مور او پلار یا چا رشته داران مړه دي او الله د قبر په عذاب کې مبتلا دي خدای د جمعې مبارکه ورځ زموږ د هغې دپاره سوال کوو خدای د قبر عذاب پې ختم کړي یا الله د قبر عذاب پې ختم کړي زموږ د مردګانو قبرونه رڼا کړي خدایه تیارې پې رڼا کړي الله زموږ د ټولو د قبر د عذاب د فتنو نه امن نصیب کړي یا الله په سوال و جواب کې یا الله کامیاب کې د قبر په سوال د سوالونو په جوابونو کې الله بون کامیاب کې د قبر تیارې را باندې رڼا کې د لمارانو لمانانو د عذابونو نه مو ساتئ او الله د جمعې مبارکه ورځ د نه درخواست کوو ایمان هم نصیب کې خدای د اسلام مطابق زندگی هم نصیبه کې ته زموږ رب یې موږ دا زموږ ایمان دی چې ته زموږ رب یې دا زموږ ایمان دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی خدای د خپل او د خپل ښکلي پیغمبر د اتباع او تابعدارۍ توفیق د مونږ نصیب وګرځولی کې بچیم د لوفرو د ژوند نه وساتې د ګناه نه زړه تور کې الله چې څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي د چا د زړه څه مقاصد دي خدای ته وله پوره کړي الہ العالمین که څوک بیمارانی کورونو کې اسپتالونو کې ته وله روغ صحتونه ورکړي څوک په پریشانو کې مختلف پریشانۍ وله په خوشحالو باندې بدلې کړي الله چاته یو بل سره روانې دشمنۍ طلبګانې وي هغه په روغو بدلې کړي الله موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتې د حاسدینو د حسد نه مو ساتئ د شریانو د شر نه مو ساتئ او د اتفاق او د اتحاد زندگی نصیبه کې او د دنیا او د آخر د رسوایۍ نه مو ساتئ الله د دنیا او د آخر د رسوایۍ نه مو ساتئ الله د دنیا او د آخر د رسوایۍ نه مو ساتئ الله زموږ وروڼه خویندې د هغې اولاد دوستان بچي
او د هغې اولاد الله د دنیا او د آخر فایدې خوشحالۍ او نعمتونو باندې مالامال کې. بعضې دوستان زمونږ د ډېر لرې لرې ځای نه دي جومات لمانځله راځي، الله په یو یو قدم ول اجرونه ورکړي، د زړه مقاصد یې پوره کړي، د آفات او بلیاتو نه په امن و امان کې وساتئ. او زمونږ د محلې دا کم ملګري چې زمونږ د دې میلمنو خدمت کوي، دعا وکړئ چې الله تعالی دوی دم د خیر او برکت ورکړي او الله خوشحاله ژوند نصیب کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ماربلو پوخ قبر جوړول په شریعت کې منع دي. قبرونه پخول ښه نه دي، قبر د کچی او خښتې لګول په لحد کې او یا په قبر لګول دا هم ګناه ده. نبی علیہ السلام په خپله وایي حضرت علی او لوړ قبر جوړول چې ډېر لوړي، نبی علیہ حضرت علی صاحب وایي نبی علیہ السلام په دې مقرر کړم چې لاړ شي چې کوم قبرونه لوړ جوړ شوي دا روان کا او برابر یې کا. نو زیات نه زیات قبر یو غاړه د ځمکې نه یو لیش اوچته، بله غاړه د ځمکې نه یو لیش اوچته او داسې سنګزن چې اوبه ترې لاندې بیږي. بس دقه قبر دی. پخول، خښتې لګول، جنډې په قبرونو باندې لګول او شمې پې بلول او دا ټول د شریعت خلاف کارونه دي. مالګې کې ښودل او هغه سټل دا د شریعت خلاف کارونه دي. دا نه صحابو کړي دي، نه تابعینو، نه په کتابونو کې ذکر شته، بلکې نبی علیہ السلام د قبر د جوړولو نه او د پخولو نه سخت منع کړې ده. غلافونه په قبر باندې اچول او قبر باندې قیمتي صادرونه اچول دا بالکل منع دي. او بعض خلق په هغه صادرونو آیت کرسی او د چارقل لیکي، نو سپی راشي د پاسه په خپور واړی د موتیا دی پیو کی که دغه نی نو خورې خو په ورلوځي که نه. نو قرآن پاڼه ته داسې راواله او کوله په میدان کې کېده، بیادبي ده که نه ده. او څوک په ښځو باندې د قرآن شریف آیتونه لیکي، آیتونه به نه لیکي. ښځو باندې اکثر سپیخ په اوچته کې متیا دي پیو کې، او که دا مې د قرآن شریف بیادبي ده. او مړي له څه فایده نه ورکوي، مړي له هغه څیز فایده ورکوي چې په دنیا کې د کم عمل کړی دی، چې مړ شو خیر او خلاص. تعالی مړي د فایده هغه ورکوي چې ته دلته تلاوت وکړې ثواب ورته وبخي، 2 رکعته نفل وکړې د هغې ثواب ور وبخي، دعاګانې کې د هغې ثواب ور وبخي. زوی ته عالم پاتې شوي هغه وله فایده ده، صدقه جاریه په ژوند کې کړي هغه وله فایده ده. دغه د مړي د فایدې څیزونه دي. او ورځ به ډېره سخته درو په خدای یقین وکړه، ډېره سخته ورځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خلق به تنگ شي په دغه ورځ او په خولو کې به ډوبي، څوک به د کونډو پورې په خولو کې ډوبي، څوک به د نامه پورې د خولو کې ډوبي، او څوک به د غوږونو پورې او د خولې پورې په خولو کې ډوبي. د دنیا دا خوله چې دا خوله خوبه دي چې دا د انسان نو بیږي، نو دا خوره شي، دا سطح اواره ساتي، لیکن د آخرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده چې د چا نه خوله بیږي هغه پورې به ولاړی لکه د جامې په شان، او توبه یې سوځېږي به په دې خوله کې. دا خلق براغون شي، دا د محشر د میدان دا خلق جرګه به جوړه کړي. یاره دا خو دا ورځ ډېره سخته ده او ګرمي ډېره زیاته ده، لوږم ډېره زیاته ده او تندم ډېره زیاته ده. څه وکړو چې الله حساب کتاب وکړي؟ جنت او دوزخ به خپل کار کوي، خو چې دې غم نه خلاص شو. بعضې مشران به پکې وایي راځئ چې خپل نیکه له لاړ شو حضرت آدم علیه السلام، ابه سفارش وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي. حساب کتاب به نه شروع کړي، دی به لاړ شي حضرت آدم علیه السلام، هغه ته به وایي ته زمونږ نیکې مونږ ستا اولاد یو، او الله د سره لوی احسان کړی دی، په ډېر لوی قدرت یې پیدا کړی بغیر مور او بغیر د پلار نه. اشفع لنا ربک، خپل رب ته زمونږ دپاره سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. حضرت آدم علیه السلام ورته وی لست لذلک، دا کار نشم کولی. اسنا که زه پروردګار ته ویم چې یا الله د امت سره حساب وکړه، الله ما ته وی ښه تا ونې له ګوتې ولې وړئ؟ جنت کې خو ته ما منې کړی وې چې دغه اونې له به ګوتې نه وړې او تا ګوتې یې وړې، زه به الله له څه جواب ورکړو؟
زما په زړه کې دقه یو شی پروت دی، ما نه که الله تپوس وکړي څه به کوم؟ لست لذلک، دا کار نشم کوم. ګوره پیغمبران به قسم په خدای یریږي به. یو حدیث پاک کې راځي وی پیغمبران چې په پولیس ویرات تیریږي دوی به څه وایي؟ رب سلم سلم، یا الله خیر، یا الله خیر، یا الله خیر. دومره سخت ورځ ده. موږ غافل یو. د دنیا ژوند دی او منډه ده او دولت دی او پیسه ده او پیدا کول دی او حرام او حلال ته نه ګورو. جب او لاسونه او خپې ټول بې ځایه چلو. د آخرت ورځ په خولې منو خو عملي تیارې وله نه دی کړی. دی به وایي موږ څه وکړو؟ موږ ستا بچي نه یو، زما بچي خو د الله ته نشم ویلی. وی تاسو داسې وکړئ ما نه وروسته یو بل پیغمبر تېر شوی د لویې مرتبې نوح علیه السلام هغه له ورشي. دا خلک به نوح علیه السلام ته راغونډ شي. هغه ته به وایي چې د آدم علیه السلام نه پس د لوی درجې پیغمبر ته وي او دا دنیا بیا الله ستانه آباده کړې ده. اشفع لنا ربک، ته زمونږ دپاره الله ته سفارش وکړه چې د دې ځای نه هم خلاص کړي، دمام کړي. ابو زه چېرته کولی شم؟ ولې ما دې قوم ته خپل قوم ته خیرې کړي دي. 9.5 سوه کاله یې ورته تبلیغ او دعوت وکړه او چې بیا ته تنګ شو نو خیرې یې وکړه. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، الله په دې مخ د ځمکه د کافرانو یو کور پرېږده دی، دا هلاک کړي. نو که زه اوس پروردګار ته ووایم وایي به چې ښه دنیا کې دې ورته خیرې کولې، اوس ولې سفارشونه کې نشم کولی، نشم ودرېدی، طاقت نه لرم. ان ربي غضب اليوم لم يغضب قط ولن يغضب بعده ابدا. الله دومره غصه دی چې د دې نه مخکې او د دې نه وروسته به داسې غصه نه وکړي او نه کړې ده. نشم ویلی، پیغمبر نشي ودرېدی. موږ څه وکړو؟ یاره وي تاسو یو کار وکړئ، یو بل پیغمبر ما نه وروسته تېر شوی د لوی مرتبې ابراهیم علیه السلام، هغه ته ووایه دی به دا جرګه لاړه شي ابراهیم علیه السلام ته کښېني. موږ له الله په دربار کې سفارش و زه کولی نشم کولی، زه چېرته کولی؟ ولې ما یو 3 خبرې داسې کړي دي چې هغه که ما ته الله وایي چې د دروغو شکل دی، شکل یې د دروغو دی، دروغ نو. لکه یو مقام کې چې هغه د مصر بادشاه د بیبي ونیوله، نو دې بیبي ته وایي چې په مخ د ځمکه نن زما ستا نه بغیر بل مسلمان نشته، ته زما د اسلام خور او زه د اسلام ورور یم. نو که بادشاه دنه تپوس وکړي نو وایي چې دا مې ورور دی، خاوند مه یادوه چې دا مې خاوند دی. ولې خاوند که به چا یاد کړه نو وله بیا وجه بیا. نو ګوره دا دروغ نه دي. که یو سړی وایي چې خپله ښځه یاده کړي چې دا مې د اسلام خور ده، نو دا دروغ خو نه دي، رښتیا خبره ده، خو شکل ټیک نه دی، شکل د دروغو دی. نو دروغ نه دي، پیغمبر نه ګوره دروغ نه صادرېږي. پیغمبران الله دروغو نه محفوظ ساتلي. یا هغه چې کوم وخت کې بوتان یې مات کړل او تبرګې د غټ بوت په اوږه کې یې ویزان کړ او خلک راځي زموږ خدایان تا وجلي دي، دی بل فعله کبیرهم، د ده وجلي دي، تبر د هغه په اوږه کې یې ویزان دی. نو دا هم دروغ نه دي، دی هغوی ملامته کول چې هغوی ملامته شي چې خو دې څنګه وال کوي، د لاس خو نه ړقي. ملامته کول یې دروغ یې نه وي، خو شکل یې داسې و ظاهري د دروغو په شان دی. نو ما دا 3 خبرې کړي دي. دوه دا یو چې قوم کله ته اختر له دته وی تر سره لاړ شدی وی انی سقیم، زه بیمار یم. نو روحانی مریضو اټینشن نه لوی بیماری بلا کم نه، فضله میں بوجھ دی. لیکن سقیم خو ظاهر مریض ته سړی وي، ظاهر کې خو جوړو، نو شکل ظاهر کې برابر نو د دې خبرې نور دروغ نه دي، حقیقت دی. دا 3 خبرې مې کړي دي، یریږم که الله وایي چې تا ولې داسې وي زه بس جواب ورکړم. وی موږ څوک وی لاړ شئ موسی علیه السلام ته، دا خلک به راشي موسی علیه السلام ته خدای دپاره
زمونږ د الله په دربار کې سفارش وکړه چې مونږ خدای دمه کړي. موسی علیه السلام وایي زه چېرته کولی شم؟ ولې؟ وایي ما له 2 کسو جوړه کوله، خلاصۍ مې کوه، یو شیطان و په سوک مې و مړ شوی دی. اوس که ما ته الله وایي چې سړی دی ولې وجلی دی، زه به څه جواب ورکړم؟ نشم کولی. ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط مثله قط. دومره غصه دی الله چې د دې نه مخکې دومره غصه چې ده نه ده کړې. ولن یغضب بعده، او داسې غصه به چرتې ونه کړي نشم ویلی. موږ څوک وو؟ عیسی علیه السلام له ورشي، دا خلک به عیسی علیه السلام له راشي، هغه ته به وایي ای عیسی تا باندې خدای لوی احسان کړی دی، بې پلاره پیدا کړی، ستا خبره مني. خدای دپاره ته الله ته ووایه چې د حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیه السلام وایي لست هناک، زه نشم کول. عیسایانو د مې عبادت کړی دی، ما ورته نه دي ویلي هغوی کړی دی، نو هسې نه ما ته الله غصه شي چې دا ورته تا ویلي دي. الله د غصې جواب به څوک کوي؟ وی موږ څوک وو؟ وی داسې وکړه نور پرېږدی، وګرځئ محمد پیدا کړئ صلی الله علیه وسلم، د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کړي، ادا کار کولی شي. هغه ته خدای مخکې وروستو څه معاف کړي دي. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خدای پاک پیدا کړی. وی دا خلک براشي حضور پاک فرمایي ماله براشي، ما ته به وایي چې ته الله په دربار کې سفارش وکړه چې مونږ الله دمه کړي. وی زه به یم چې انا لذالکه، دا کار زه کولی شم، هېڅ چا ونه که زه به کوم. مقام محمود ته به ورشم. او مونږ چې د باغ نه پس دعا کوو که نه چې نبی علیہ السلام له مقام محمود ورکړي. مقام محمود د الله د عرش د لاندې یو ځای وی، هلته به لاړ شو. د دنیا د اور وزو برابر یو اوږده سجده به الله ته ولګو، او ما ته به الله پړه کې ډېرې خشته ثناګانې او حمدونه راواچي چې اوس حضور پاک وي زما زړه کې هغه نشته. د الله صفتونه به کوم ثناګانې به کوم. څونه موده د دنیا د یوې هفتې د اور وزو برابر اوږده سجده، دومره یره غالبه ده. نو پروردگار به آواز وکړي زوای سل تعطا، سوال کوه چې څه غواړې چې دله درکو. اشفع تشفع، سفارش کوه چې ستا سفارش قبول کو. د لومبې سوال په مسلم شریف کې راځي، حضور پاک به ده وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب شروع کړي. حساب کتاب به شروع شي. نو کیږي به نه، ګرانه به خو چې کله شروع شي نو دې ټول مخلوق سره به الله د دنیا د 6 ګنټو په اندازه کې حساب کتاب وکړي. څلورم یې سره شوارو 6 ګنټې کې. او مثال یې ورکوي لکه سړی چې د سپومې ته ګوري، دا هر سړی وي چې دا سپومې ما څه مخامخ د ما څه ګوري، بل چا ته نه ګوري، هر چا سره به حساب کتاب شروع وي. بیا به لومبي حساب کتاب چا سره کېږي؟ زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ممثل ټولو نه مخکې حساب به کېږي. یو روایت کې راځي اعلان به وشي حساب کتاب شروع شو، او شروع کېږي د حضور پاک د امت نه. او حساب کتاب به څوک کوي؟ تله د میزان دا به پولیس فرات ته مخامخ لګېدلې، مخامخ پولیس فرات. الله پخپله نگران دی، پخپله. جبریل علیہ السلام ولاړ دی، اسرائیل علیہ السلام به ولاړ دی. جبریل علیہ السلام ځکه ولاړ دی چې هغه وحی راوړی ده، په فرشتو کې ذمه داره فرشته ده. اسرائیل علیہ السلام ساګانې اوښکې دي، که څوک سوال وکړي چې الله مانې مخکې څه استره چې دومره تله د میزان ده. او جبریل علیہ السلام به دقسې ورته ولاړي، لاس به یې نیولي، په هغه ډنډه به یې لاس ایښودي،
او د تلې که خیال کړي هغه شي وي داسې لقې راړقې که نه چې ښکته شي داسې شي داسې لسان المیزان ورته وایي حقې ته به جبریل علیه السلام نیغ ګوري نیکۍ به راغښتلې کېږي په یو طرف ښي طرف کې وی او بدی په ګس او ښې او ګس په رسنه معلومیږي چې میزان ته به خامخ ودرېږي او پولیس ورات ته مخکې نو دا به ښي او دا بل به ګسي د دې محشر د میدان نه به جهنم ته ووي بله لار نشته جنت ته په کومه ځي دوزخ ګیر چاپېره ته دی غرغنډې وی بله لار نشته او په دغه دوزخ د پاسه پل دی د سویرات په دې به تېرېدلي بل لار شته نه چې حساب کتاب شروع شي حضور پاک فرمایي وی مونږ د ټولو نه آخر امت یو خو حساب کتاب به مونږ سره د ټولو نه مخکې کېږي او جنت ته به د ټولو نه مخکې مونږ داخلېږو نو حضور پاک به یو ته به الله آواز وکړي چې یو کس را مخکې کړه چې ورسره حساب کتاب وکړو په خپله خو خامخکې کړه رونو که تاسو د انټرویوګانې ورکړي که نه د افسرانو له نو دا لومبی انټرویو چې چانالي هغه ډېره سخت دی دویمه درېیم هم سخت دی وروسته بیا هغه افسر هم یو پوټۍ ګزاره کوي پته ورته ولګي چې دا خلک څونه اوبو کې دی وروسته نو الله خو نه ستړي کېږي او نه پکې دا شی شته خو د سړي په زړه خدا بوجي که نه د دواړو جهانو سردار فرمایي چې ما سره به هلته حضرت ابوبکر او عمر دواړه ولاړې یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته وی دا زما د دنیا وزیران دي الله به آواز وکړي شا به یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې حساب کتاب شروع حضور پاک مبارک باندې به دا وخت ډېر سخت دی ډېر سخت دی خدایا الله حساب کتاب خو ډېر ګران کار دی یو حدیث پاک کې راځي من حوسب عذب چې چا سره حساب کتاب وشو دا تباه شو دی په عذاب کې مبتلا دی عائشہ صدیقه ورته عرض کوي دا الله رسوله قرآن شریف کې خو الله وی فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې چا سره به آسان حساب کتاب کېږي ډېر آسان او تاسو وایئ چې چا سره حساب وشو تباه شو وی عایشې دا خو عرض دی عرض ماشومان بره یو کس محلي یو کس ورشه اواړو دغه کې منې کې محلي یو کس ورشه بره وښي نو چې پوره دا عرض دی ته وایي الله به یې دومره ګناه دې کړې وه دلته مې معاف کړه یا دا ګناه دې کړې وه په نیکو مې دله بدله کړه هسې به هغه خلکو سره احسانات به کوي ولکن من نوقش هلکه که چا سره مناقشه وشوه مناقشه دې ته وایي شا به دونه احسانات مې کړي د هغې مقابله کې دومره نیکۍ راوړه دومره منځونه او دونه پکې کم دي دا څه منځونه دې کړي دي سوچونه دې بل دي وځه دا مې ختم کړل دومره زکات دی څومره دې ورکړی دی چې داسې پوره حساب کتاب وشي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا الله د نعمتونو شمیر نشته ګران کار دی د یو د یو نعمت په مقابله کې ثوابونه کم دي چې مونږ یې پیدا کړو زما رونو الله به آواز کې یو کس را مخکې کا حضور پاک په یریږي چې اسنا د ما لومبي امتي دي حساب کتاب کې ناکام شي الله اعلانو کې دا خو زما بدنامي ده کنه چې د فلان کې پیغمبر لومبي امتي فیل شو دوزخ ته دی دا به څه کېږي حضور پاک چې سوچ وکړي نو ابوبکر به دا مټه ونیسي را مخکې شي چې لومبي حساب تا سره وشي را مخکې شي دی به دا مټه ونیسي حضرت ابوبکر صدیق به د لاس راکاږي د الله رسول ما مخکې کوه ما سره دي ما سره وړي دي الله ابوبکر به وایي پریشانه دي ما سره وړي دي حضور پاک فرمایي وی چې د چا په ما دنیا کې احساناتو ما ولا بدل خلاص کړی دی سوا د ابوبکر نه د هغه د احسان بدل به هغه الله د قیامت پر ورځ ورکوي او ما سره په خپل مال او په صحبت کې د ابوبکر عمره مهرباني چا نه دي کړې
او صرف د حضور پاک د هجرت د غار 3 شپې یو خوا که او دا ټوله ملونه بل خوا که د خلکو هغه ابوبکر به جاړي لاس به د حضور پاک نه راکاږي نشم کولی الله رسوله ما مخکې کوه دا عمر مخکې که بل صحابي مخکې که زه طاقت نشم لرلی قسم دې دومره خطرناک منظر به او دومره سخت منظر به چې صحابه به یو شان جاړي مسلمانان به یو شان جاړي اساسانې خبرې خو نه دي زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ میں کته یو ټکی مې چا نه واورېد نو مې راشه تاریخ یې لږ وګوره چې دا خبر حقیقت دی او که نه څومره نیک شخصیت دی امام ابو حنیفه څومره نیک دا موږ چې څومره مسایلو دینو باندې لګیا یو عمل کوو د امام ابو حنیفه برکت دی د قرآن و سنت نه د په لکونو مسلې راوښتې دي څومره ثوابونه کېږي او دومره نیک سړی و دا بدنی عبادت هر سړی کولی چې خو د مالی ته څوک نه ټینګېږي دومره نیک و دومره چې د کوفې د ټولو غریبانانو نومونه فهرست یې جوړ کړی و لوی فهرست او چې رمضان به راغی نو په کاسو پیسې به خلکو له لیږلې او په اخترونو کې جامې ورکوه په روژه کې جامې ورکوه کونډو رونډو لږ چیزونه ورکوه ډېر زیات مالدار و د کپړې ته تاجر و او ټوله شپه به یې مونځونه کول ټوله شپه د ورځې به یې روژې نه وې او په رمضان کې به د تراوو نه پس 2 رکاته نفل کول د معمولو 2 رکاته او په یو رکات کې به یو ځل قرآن شریف ختمو په بل کې به بل ځل قرآن شریف ختمو مدینه شریفه ته تلو قاری طیب صاحب لیکلي په خطبات کې مدینه شریفه ته تلو په مدینه منوره کې 10 ورځې تیرې کړې دي قصه اوږده ده 10 ورځې او تب او شاګردانو به نه بځې تب وایي بس نشم ټینګېدی ما پرېږدی شاګردانو مجبوره که آخر ولې دې موږ پورې خلک خندی خلک بو چې تاسو څنګه امام دی چې د پیغمبر هم د کلي نه تښتي وایي قسم دی چې نن مې 10مه ورځ ده چې ما واړه لوی بول نه دي کړی او دسماتې ما نه دي کړی یریږم چې اسې نه په داسې ځای کې بول وکړم چې د حضور پاک مبارک قدم نه لګېدلی ما پرېږدی چې چېرته بار وځم او دسمات کم بیا به راشم دومره نیک سړی کیدی شي دومره بهترین شخصیت په تاریخ مې کتل نو هغې کې لیکلي و چې د شپې به الله ته ودرېده جړل به الله ته به فریادونه کول جړل به او څه به وي منځونه څومره دي صدقه څومره ده روجې څومره دي ختمونه څومره دي د قرآن او حدیث نه په لکونو مسلې روباسي په لکونو لږ نه 12.5 لکه مسلې هغه په خپل ژوند کې د قرآن او د حدیث نه اوښکې دي 12.5 لاک مسائل لویه کمیټې 40 کسانو کمیټې جوړه کړې وه او د هغې ټولو تنخواګانې به د ورکولې لګیا دي قرآن و سنت نه مسلې وباسي دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شپې الله ته جاړي او څه وایي پروردګار ته د آخرت سوچ دی ته وایي پروردګار ته جاړي دا ګیره به یې داسې ویرونې وایي دا ګیره دغسې به یې ونیول ای پروردګاره زما یې سمل نشته تاله در روان یم پروردګاره د دقه سپینو ډکو لحاظ مې وکړل د سپینو ډکو لحاظ دا ډکي به الله ته نیول پروردګار د سپینو ډکو لحاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو ځل په باغ کې ناسته باغ کې حضرت ابوبکر صدیق او په سجده الله ته پریوته او چې راپاسې دقه ګیره ونیوله دا ګیره حضرت ابوبکر الله ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلي چې ته د سپینو ډکو حیا کې الله ما سره بغیر د دې سپینو ډکو نه بل څه نشته پروردګار حضرت ابوبکر صدیق خپل سپین ډکي الله ته مخکې کوي لوی ډېر لوی عالم د معمر ابن راشد کتاب یې لیکلي د حدیثو چې مړ شو چا په خوب کې الله د سره څو کړل وایي چې مخامخ شم معمره څه دې راوړی دي ما چیس نشته څه خو وایه که نه یو حدیث مې راوړی دی د خپل ښکلي پیغمبر ما د خپل استاد نه اورېدلی دی چې امام زهري دی هغه د خپل استاد نه اورېدلی دی چې عروه ابن زبیر دی هغه د خپل استاد نه اورېدلی چې ابو هریره دی
هغه د حضور پاک نه اورېدلي دي او حضور پاک الله تا نه اورېدلي دي چې څوک سپینو ډکو سره ماله راغی نو ماله حیا راځي عذاب به نه ورکوم الله دا سپین ډکې مې راوړلي نور څه نشته د حدیثو لوی استاد دی الله دغه سپین ډکې مې راوړلي الله وی بالکل تا ته معمره امام زهري ټیک ویلی دي هغه ته عروه ټیک ویلی دي هغه ته ابو هریره ټیک ویلی دي هغه ته زما پیغمبر ټیک ویلی دی ما خپل پیغمبر ته درست ویلی دی زمارونو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دا امت بجاړي ټول سره د حضور پاک دی بلا سره اخلاصي د الله دربار کې نشم پیش کېدی چې ما سره الله حساب کتابو کې دا عمر یا بل څوک ور مخکې کاله د الله رسول په دې جګړه کې به جړه به یو لوی هیبت او یو چغې دي د محشر په میدان کې چې رب العالمین به دغه ځای نه آواز وکړي پرېږده ابوبکر پرېږده تا دنیا کې یو خبره کړې دروغجن کوم دی نه تا ویلو چې ابوبکر فی الجنه د متعلق د جنت اعلان تا کړی لہذا دی جنت ته ځي بیسابه دی جنت ته ځي او یا زره کسان به بیسابه بی کتابه جنت ته الله ولیږي زمونږ د امت او یا زره بل حدیث کې دقسې راځي او دی او یو زرو کې به هر یو کس سره او یا زره ملګري وي نه پس په باقي حساب کتاب شروع شي دقې ته د خیرت ورځ وایي دې ته د قیامت ورځ وایي دې ته د حشر میدان وایي څه وړې خبرې خو نه دي حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره لوی شخصیت دی د حضور پاک صحابي او د احادیثو لوی استاد چې مړ کېده جړلی جاړي ملګري دې ولې جاړي ستا خو د خپل پروردګار سره یاره دا ماشومان ای وړو چپ شئ که زه درپسې خپله درخېږم تاسو څوک نشته چې دا ماشومان چپ کړي نه مه راولئ بیا جومات ته چې چغې وایي نه واړه دا ماشومان راولي نو په بره ناست دي زموږ خبرې کوي گپ شپ لګئ نو ابو هریره ته څوک وایي چې ولې جاړې ستا خو لږ ساعت پس د رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوب سره ملاقات کیږي او ورته څه وایي او ورته وایي چې سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان کم دی سړی چې دوبۍ ته ځي دی تمه چې یو کال پس په راځم 2 کاله پس په راځم سعودي ته ځي نو دی تمه چې یو 3 کاله پس په راځم امریکې ته ځي نو دی تمه چې 15 کاله پس 10 کاله پس په راځم را خو به شم لیکن د مرګ په لار کې څوک یو ځل ورغی د ده راتلل بیا شته 10 کاله 20 کاله 10 کاله 20 کاله ختمېدل نشته سامان ډیر کم دی سفر ډیر زیات اوږد دی د آخرت سفر د دنیا سفر مختصر د آخرت سفر اوږد زمارونو د آخرت فکر پکار دی مونږ له او د آخرت ورځ ایمان پکار دی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا چې څوک د الله د ملاقات د آخرت دروازې سوچ کوي تمنا کوي هغې له ځان تیار کړي فلیعمل عملا صالحا نیک عمل دی وکړي ولا یشرک بعبادت ربه احدا او د نیک عمل به صرف الله له کوي الله سره به په عبادت کې هیڅ شریک نه ګڼي یو حقیقي شرک دی او یو خفي شرک دی ریا ورته وایي نه به ریاکاري کوي دا راکوټه شرک چې ورته وایي انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر حضور پاک وی په خپل امت د رکوټ شرک ته یریږي قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله رکوټ شرک څه شی دی الرياء والسمعه د خودنه او د شهرت لپاره کار د خودنه او شهرت لپاره به کار نه کوي سرورو مې دا ټکی وي د مانن مړی خرابه